السلام علیکم افتخار. وعلیکم السلام. جوړ بخیر دی. نامن خیر خیریت. تر ګردو لاول خدای راته وایه ته ولې غیر موجوده وې؟ زما څه انجري پرابلم زه ګوتنې سیل انجري مو هغه پرېشمه کړی ځکه نه وم او له ما بغیر هم ټیم کور ودان ښه بازۍ وکړي او فاینل یې ترلاسه کړي. ابو صاحب بالکل د بلوچستان په شور ریفریانو کې دی، نیشنل ریفری دی، ښه ججمنټ به وکړي. دا ډېر غټ میچ وي، د ډېر په ښایسته انداز سره کلاو کوي. نو موږ غواړو چې یا مقدس ښه ریفران راځي نو دا ټورنمنټ به ګر چلاړ بلکې د ثابت یوه میاشت یوه نیمه له موږ سره تېره کړه دا ټورنمنټ په کامیابۍ سره راورسوي. ډېره مننه. شه دا راته وایه آخري سوال ته څه محسوسه کوې چې آیا موږ به تر دغه اچیومنټه ځان ورسو که بې نه ورسو؟ دا ستا مطلب سوچ وي، ستا دا خوا وي مجیب باید دا کردګي د ستا او دغه کرو په غیر موجودګي کې به مجیب دا سره انجام کړي دا دوی غټ بوج د کپټنۍ مجیب کم گیم وکړي په دغه ټورنمنټ کې بلاشبه انتها ډېر غټ بوج پر د باندې ایز کپټن د کپټن رول ادا کوي او ښه گیم یې وکړي او زما غیر موجودګي فارورډ لاین کې د کروغه وه بیا هم موږ خپل ټیم ورسره سپورټ کوي که د کلاړیانو په حواله وه که د هر چا په حواله وي. خیبر افغانستان دی د ټول عوام ټیم دی، داسې نه دی د یو شخصي ټیم دی، د ټول عوام ټیم دی او نن چې په دا زراو تماشایان دي زه په ځانه په دوی خوشحاله یم چې دوی ته دا کامیابي میلاو سه او مجیب کم گیم وکړي دا انتهایي د یو ښه کلاړي په توره د یو ښه کپټن رول یې ادا کوي. پر مخ زموږ دا کم ینګ جنریشن دی، کم ینګ هلکان دي په ټیم کې، که کیسر دی، که باور دی، کامل دی، نور ګرد ینګ ټیم دی. نو موږ پر مخ باندې دا توقع لرو انشاءالله که موږ یو که نه یو که هر څونه ښه پلیر یې که نه خیبر افغان به پر مخ ځي او موږ د جیسان یو ډېره شکریا ادا کوو د سپورټسمن سپریټ مظاهره وکړه او موږ د خپل عوام ډېره شکریا ادا کوو په ټول ټورنمنټ کې موږ ښه سپورټ کوو او انشاءالله دا توقع لرو چې موږ پر مخ دوی هم نمایش وکړي او انشاءالله موږ به دوی نمایش وکړو. ډېره مننه. کور ودان. ډېره
ماشاءالله صاحب تر ټولو له مخه د فاینل مبارکي در کوم او د دغه شي مبارکي در کوم چې خدای پاک ستا په ژوند کې دا موقع درکړله چې ستا اختتامي میچ الوداعي میچ ستاسې کوم د ریټایرمنټ اخري میچ وي هغه تا ته خدای پاک په دوه ښایسته طریقه باندې درکړل نو د خپل ټیم شکریه هر سوري تا ادا کړي دوی ډېر غټ ریسک واخیستی چونکې میچ برابر ولی نو ته په چمپیون طریقه سره له فوټبال له دنیا سي لاړلې تا ډېر پین علاقه ډېر مطلب سپورټرانو ستا هغه نو ته څه د نن میچ په باره کې څه یې نن میچ په باره کې زه دغه یم چې دا نن میچ مطلب د ګډ ښار ته زه مبارکي یم دا د ګډ ښار ګټه ده د خیبر افغان ګټه زما ستا د ګډ ښار ګټه ده نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې پر مخ هم دغه نمونه پروګرامونه دا نمونه ټورنمنټونه دا نمونه فوټبال جاري وساتو کوم چې ستا پین دی مارشاءالله صاحب هغو ګردو دا غوښتلی د دغو د ګردو خواهش ولې چې زموږ کوم لیجنډ ده مارشاءالله صاحب د خیبر نه بلکې د ګرد ژوب لیجنډ ده هغه د کلاب سي نو په فیسبوک سوشل میډیا دا خبره پیلاو سوله نو ستا څه سوچ چې آیا دوی به ماته دا موقع راکړي که بې نه کړي را نو زما هم دغه سوچ و چې دوی به ماته دا موقع راکړي څه زه د دوی په مینه پوهېږم چې د ښار چې کوم زموږ سپورټران دي هغه خاص کر له خیبر افغان سره او له ما سره ډېره مینه کوي نو زه په دا پوهېدم او ما هم دا کوشش و چې زه د ژوند یو اخري بس یو ایونټ کې کوشش وکړم ګډ سم او له دې بعد بس د فوټبال بیا دنیا زه د کولو په حواله چې بس دغه زما اخري میچ شاکر درمنځ کوم چې د ژوب فوټبال دا ټیلنټ دا ډېر ښه ټیلنټ د فوټبال کې بیا ته ماشاءالله لیجنډ یې ته د ژوب د فوټبال د بهتري لپاره څه کار کولی شي موږ دا غواړو ګڼ خلک دا غواړي چې ماشاءالله صاحب د ژوب د ځوانانو د ژوب د فوټبال لپاره یو مثبت سوچ راوباسي یو ښه نظام جوړ کړي دوی هم له ځانه ماشاءالله جوړ کړي ته به څه وکړې د ژوب د عوام نو موږ اوس انشاءالله دا نوې انسي جوړه کړې ده په دغه په ذریعه باندې یو نوی سیستم را روان دی انشاءالله د دغه نوي سیستم موږ ایسایو او موږ سوچ کړی دی له دا کاله موږ دا سوچ کړی دی چې انشاءالله موږ به د ژوب فوټبال بهتري پکې راولو دا 10-12 کاله زموږ د ژوب فوټبال ډېر شاته تللی یو نو انشاءالله اوس دا کال کاږي موږ یو نوی سیستم جوړ کړی دی اوس یو انسي جوړه سوې ده پر مخ به انشاءالله دا ډی پی دا جوړاږي نو انشاءالله د ژوب فوټبال به ورځ په ورځ اوس انشاءالله ترقي کوي او موږ به د هغه دپاره شپه ورځ کوشش کوو کور ودان اخري د خپل کراوډ کوم چې خیبر افغان پین ده د ژوب د فوټبال پین ده دغو په باره کې ستا ته څه یې دغو په باره کې ستا څه خیال بس د هغو زه ډېره شکریه ادا کوم زه او بحیثیت خیبر افغان سکرټري او خیبر افغان ګرد د دوی شکریه موږ د دوی په سپورټ نن که دغه اعزاز ګټلی دی د دوی په سپورټ هم ګټلی چې انشاءالله د دوی دغسې سپورټ له موږ سره وي موږ به انشاءالله پر مخ هم کوشش کوو او د ژوب نوم به ښایسته